د سعودي هغه مسافر چې په بېدردۍ سره مړه شوي وو او هغه شپږ واړه پښتانه مسافر چې په سعودي عرب کې مړه شوي وو د هغې هغه ګاډی له څه سره جنګېدلی وو او دغه ګاډی په کوم ځای کې جنګېدلی وو دغه ټول معلومات له تاسو سره هم شریکوو. تاسو را سره دا ویډیو وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شئ. د هغې په باره کې دغه معلومات هم درکوو چې دوی په دې ګاډي کې کسان څو او د دې ګاډی له څه سره جنګېدلی وو. دوستانو تاسو وګورئ مسافر د پاکستان نه ډېر زیات سعودي عرب ته ځي او هلته مزدوري کوي او خپلو بچو دپاره او د خپل کور دپاره روپۍ ګټي او هغه خپل کور ته رالیږي، یعنې خپل کور ساتي. خو دغه ارماني مسافر دغه شپږ واړه چې په ارماني د دې دنیا نه لاړل چې د دې به هم څه ډېر زیات ارمانونه په زړه باندې وو او هغه ټول ارمانونه یې په زړه باندې یوړل، ځکه چې په دغې کې واده کړي د بچو پلاران هم او په دغې کې د واده زلمي هم وو چې د ځینو کسانو پکې داسې ویل کېږي چې د هغې راتګ چې څنګه شوی وو د هغې واده به کېدلو، یعنې زلمیانو او ارمانونه یې هم په زړه وو. نو د دغه ارمانونه یې هم د خاورو سره خاورې شو. داسې ویل کېږي د دې دا ګاډی چې کوم ځای کې جنګېدلی دی دا خو په ریاض کې جنګېدلی دی او په ریاض کې د یو غټ ډمپر سره جنګېدلی دی چې غټ ډمپر سره جنګېدلی دی. نو په دغې کې ناست شپږ د سعودي مسافر په همغه ځای باندې مړه شوي دي او د هغې نه بعد چې هغې په څو ورځې په سلاجه کې پراته او بیا یې په تابوت کې بند کړي دي او پاکستان ته یې رالیږلي دي. دوستانو دا یو افسوسناکه واقعه وه چې رامخې ته شوې وه، خو دغه معلومات مو تاسو ته هم ترلاسه کول چې آیا دا واقعه څنګه رامخې ته شوې وه، دا ګاډی له څه سره جنګېدلی و او دغه اکسیډنټ په کوم ځای کې شوی و. نو ویډیو مو تر تاسو هم را ورسوله. خوشحاله اوسئ.